زمونږ موبایل کار نه کوي دا سیګنل ولې سلو دی دا په وچواړي په پیړوالي کې خو نه ده چې دوی وایي دا وایي د غینو مره نه دی الله چې وغواړي چې چاله عزت ورکړي هغه له عزت ورکړي الله چې وغواړي چې څوک بې عزته کړي هغه بې عزته کړي دا د الله له طرف نه فیصلې دي که زه د دې ټاکرانو د دې سټارانو په دغه کې زما عزت په لاس وی که نه دوی به زما نه وختي را جامې وښکلو او دوی کوشش کړی دی مخکې هم کړی دی د نور احساس په شکل کې د ټولو زه کنځلی یم زما خور او مور یې یاده کړله ودونه به یې جوړول ډولۍ به یې جوړولې خو د دوی په ما باندې لاس نه رسي که نه نن هم وایي چې ده ته ګوره دا د الله له طرفه هر څه دي تاسو ما بې عزته کوئ او الله ما له عزت راکوي تاسو ما را اړتوئ او الله ما اوچتئ تاسو ما د پلین منځ ته ور اړتوئ الله ما د پلین نه راوباسي چې ته په ما پسې راځې په دې سوچ چې موږ به تې 2-3 څپېړې پاسه ویډیو به تې وکړو ټیک ټاک له به ورکړو چې موږ پسې لاړو دغه اسدولي شاه دی او الله د باندې زما لاس بر کې او ښه څپېړې سکون او لتې د نه وتمبئ زه او زما ملګري او د ګریوانه د کوسړب سپي په شانتې راونیسي او لاس داسې وی او منډې وی او 6 زره قامه کې دې څوک خواله نه درځي نو شرمېدلي په شرم څه زما پې مړه وسو ما دا خو که نور وایاسي بده خبره ده کم چې ورسره راغلو هغه د لګا هغه هم پې ننګ نه کو زما پې بیا اړه وسو ما پرېږدوه ما اوس د دې سړي څه ډغره وال غواړي چې کم از کم د ډغرې والا سړی خو نو ما اوس د هوښیار کیسه پارخ دی والله چې داسې ناګول ما راوسوې دا د چکلي نه راغلی د نه ما یاناکه ښځه جوړوله ښځه مې دې جوړوله دې ښځه م جوړه نه کړه واپس یې ولېږله دا ور بند که کته کسان دي دا د سوال خبرې نه دي که نه او پښتنو ته موږ دا وایو چې موږ د میډیا خبرې نه کوو چې که څونه زور دا کوي دا دې وکړي چې څونه پلان کوي زه نه یو سیدولي شاه یم او زه نه یو دغه سر یم زما څه په دې کې پښتون قام هم ولاړ دی او په دې کې زما څه خپل رور عزیز هم ولاړ دی او یار دوست هم ولاړ دی او په دې کې زما څه د الف نوال او د ای پورې غیرتي خلک ولاړ دي زه نه د چا په کور پسې تللی یم نه د چا دیرې ته ورغلی یم موږ پسې څوک د خدا خیال و چې دا ټیک ټاک سړی دی او چېرته په ټیک ټاک کې به ناست یو راځه زه د خپلې واړۍ په دیره کې یم 80 دیرې دي دلته زما په هره دیره کې 40 تنه دي وروره داسې حساب کتاب دی چې یو سړی د چا زم د چا بچی نه یم د چې ماله د نور احساس واده جوړ کړو زه چې د بر نغه په افغانیانو باندې وکنځلم زما خور او مور یې 2 میاشتې وکنځله ورسه ولې زه د چا بچی نه یم ولې زما خور او مور نشته زه د چا د خاندان حصه نه وایي چې څه کرې ابرې وې په دې لانجه کې د درېمګړی سړی کار نه ساتي ښه به دا وي درېمګړی سړی دې په دې کې کار نه ساتي او دا خبرې چې هر څونه مخې ته ځینو لکه دا ما خپلو مشرانو ته ویلي خپلې فیملۍ ته مې ویلي او دا په دې میډیا باندې مې چې دا ګپ خبره نه ده په دې کې چې هر څونه قدمونه اخیستل کېږي زه ورته تیار یم او دوی دې ځان تیار کړي هلکه ټول ډبل ټیپ وکړي 1 لاک ته خو دا ډبل ټیپ 1000 کسان یې مړه ډبل ټیپ دپاره ته هم خلک لاس پیرې وایي موږ 3 میاشتې دا د څه لانجه ده دا زموږ لانجه وه دا زموږ د غونډو پښتنو وه د سعودي عرب مزدوران یې څنګه یاد کړي زه دې خلکو ته ورکړه زه دا یو څو ویډیوګانې ښیم که نه چې موږ خو په دې خبرو غیرت کړی دی که نه دا وګورئ لکه زه تاسو ټولو ته یم په خبره کې چې هر څه راځي زه تاسو دا نه یم چې موږ تاسو وګټئ یا تاسو زموږ دپاره لانجه وکئ یا تاسو زموږ دپاره سړی ووایئ خو د میډیا چې کومه سپورټ دی چې ایډۍ زموږ نه ختمیږي چې زموږ اواز پې تاسو در رسي بقایه صرف ګورئ چې مخې ته څه کېږي صحیح ده که نه عمران بھائی اوس خبرې ته کوه سیګنل صحیح دی ټول په خبرو نه پوهېږئ کنه تاسو خو ټول په خبرو نه پوهېږئ پښتانه ګوره دا څه وایي 1000 کسان یې دا څه وایي کنه تاسو خو ټول په خبرو نه پوهېږئ پښتانه ګوره کنه تاسو خو ټول په خبرو نه پوهېږئ پښتانه غونډ دیر کنځا د پښتون جامه بدنامه ده غونډ پښتون یادوه خمد د کمې جنۍ په سر باندې چې د زموږ حیادار خلک راغستي دي او بې عزته کړي دي او کنځلي دي که نه د هغه جنۍ خبرې واورئ چې دې جنۍ څه ویلي د دې جنۍ په سر باندې دا د سعودي عرب ټول مسافر یې واورئ ټول مسافر د سعودي عرب واورئ السلام علیکم ټولو پښتنو ما سعودي په دې خوښ دی خالي عمره حج کې خلک چې الله کور دې څه شي که نه اوسېدو دپاره یاره بالکل والله چې بالکل ډېر بوره حالات دي او دا چا خراب کړی
د سعودي عرب حالات چا خراب کړي؟ زمونږ پښتنو. ولې خراب کړي؟ چې زمونږ پښتانه را پاسېده چې مونږ ورته وی دا ښځه میلو ته مه بوځه، دا هوټلو ته مه بوځه، په دې پسې خلک مه راټول